بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. محترم و قدرمنو مجاهدینو، په دې مختصر نشست او مجلس کې غواړم چې په یو ډېره مهمه مسله باندې زما استاد جهاد سره تړلې قضیه او مسله ده. زما استاد آخرت د بریا او والعیاذ بالله یا د ناکامۍ سره تړلې قضیه او مسله ده. په هغې باندې خبره وکوم. د مجلس مناسبت یا د خبرو مناسبت دا ده چې تېره شپه د خوشحالۍ په نامه باندې د خوشحالۍ تر عنوان لاندې د دې نه مخکې یو ځل دا غلطي وشوه، بېګا بیا دا غلطي تکرار شوه چې د خوشحالۍ په نامه باندې مجاهدینو شریعت حدود مات کړل او یو ناتار د ډزو یې جوړ کړو. یو طرف ته یې د بیت المال بیړه ورغرقه کړه، بل طرف ته یې د امیرانو د اطاعت له دایرې ځانونه وویستل، بل طرف ته مسلمانان په دغه مناطقو کې مشته مسلمانان، زاړه واړه ماشومان، زنانه، حتی تر مجاهدینو پورې دا یې ټول مرعوب کړل، یو خوف یو ډار یې واقع کړل. غواړم په دغه مناسبت باندې د دې موضوع باندې په همدغه موضوع باندې یو څه خبرې تاسو ته مخامخ وکوم. د صوت له لارې تر نورو مجاهدینو، که هغه عامه مجاهدین دي او که د هغوی امیران دي، د هغوی تر غوږونو یې ورسوم. قدرمن وروڼو، موږ تاسو مجاهدین یو. مجاهد محض جنګجو نه وي، مجاهد بې هدفه او بې فرهنګه ټوپکدار نه وي. مجاهد هغه چاته ویل کیږي المجاهد من جاهد نفسه. حقیقي مجاهد دا ده چې مخکې له دې چې د کفارو د نظام په خلاف باندې جنګ وکوي، جهاد وکوي، لومړی د خپل ځان د خپل نفس په قابو کولو کې جهاد و مجاهده وکړي، د ځان را کنټرول کړي. هغه مجاهد کیدای نشي چې د خوشحالۍ او د غم په مواقعو کې خپل ځان را کنټرول نه کړي، خپل ځان را قابو نه کړي، خپل ځان د شریعت په دایره کې دننه ونه ساتي. هغه مجاهد نشي کیدلی. جنګجو کیدلی شي، یو جنګ سالار به وي، ټوپکدار به وي، خو مجاهد نشي کیدلی. مجاهد هغه ده چې د ده ټول کړه وړه به د شریعت مطابق وي. په مجاهد خوشحالي هم راځي، غم هم ورباندې راځي. په خوشحالۍ کې به خوشحالي په هغه طریقه باندې لمانځي کومه طریقه چې شریعت، قرآن، سنت، علماو، فتاواو هغې ورته ټاکلې ده. او که غم ورته رسیږي، غم به هم په هغه طریقه باندې به غم کوي، په هغه چوکاټ کې به کوي کم چوکاټ چې اسلام او شریعت او علماو هغې ته ټاکلی ده. بیا به زما ستا او د یو اربکي او د کفري نظام، د ډیموکراسي نظام د لنډغرو ترمنځ به څه فرق وي چې د خوشحالۍ په موقع باندې نڅاوې کوو، ګډاوې کوو او یا ډزې کوو. زما او د هغه ترمنځ یا فرق څه شو؟ وروڼو، د مجاهد او د نورو کفري نظامونو، غیر اسلامي نظامونو د عسکرو ترمنځ فرق دغه ده. که نه ټوپک همغه ټوپک ده، مرمۍ همغه مرمۍ دي، ژبه همغه ژبه وایو، د همغه وطن خلک یو. فرق زما او د هغې نظام ترمنځ څه فرق ده؟ زما او تا چې نن دې وطن ته را داخل شوي یو، د منطقې مو را لاندې کړي دي، د عوامو ته څه پیغام ورکول غواړئ تاسو؟ د خلکو ته ما او تا څه پیغام ورکوو چې زما او د هغې ترمنځ فرق څه و؟ د دومره مبارزه دې چې وکوله، د دومره شهیدان چې دې وکول، د دومره وطن چې وران شو، د څه په خاطر باندې؟ چې صرف قواره بدله شي، صرف شکل بدل شي، صرف نومان بدل شي، او که نه نظام بدل شي. نظام نن به د کابل خلکو ته ته څه پیغام ورکوې؟ د ښارونو خلکو ته به ته څه پیغام ورکوې چې ستا او دغه تیر لنډغرو ترمنځ فرق څه شو؟ صرف په ګیره باندې فرق دی. هغوی به هم چېرته به د کرکټ لوبه وه یا به د فوټبال لوبه به چېرته وګټله، او د ټوپک شپېلې به یې د اسمان طرف ته کړې، ډزې غر او بر به یې جوړ کړی و، عوام یې په تکلیف کې اچولي وو. د مسلمانانو مالونه چې د دوی په نامه باندې یا د دوی د کومک په نامه باندې راغلي، هغه به یې له منځه وړل. نن همغه غلطي ما او تا تکراروو.
نو ما تا به د عوام ته څه پیغام ورکوو چې زما او د هغه ترمنځ فرق شو چې هغه هم خوشحالي په نڅا او په ګډا او په ډزو باندې لمانځي ټیم لمانځي هغه هم عوام په رعب او په خوف کې اچوي ټیم په هغه تمه همغه کار ورسره کوي وروڼو ما تا د جهاد په صف کې ولاړ یو د مجاهدینو په صف کې ولاړ یو د اسلامي امارت په صف کې ولاړ یو زما او ستا معیار شریعت ده ما ته چې هر قدم پورته کوو د قرآن سنت فتاواو علماو د هدایاتو په رڼا کې د خپل امیرانو د هدایاتو په رڼا کې به قدم پورته کوو ما ته چې تر اوسه پورې دا نه معلومه چې دا خوشحالي یو مسلمان یو مجاهد څنګه لمانځي دومره بې فرهنګه شو دومره بې ثقافته شو دومره بې علمه شو نو دا خو ډېره د افسوس خبره ده ما ته به دا نظام څنګه چلو یا خلکو ته به څه امید ورکوو چې ما ته به څنګه نظام چلوو د ما ته مجاهد ته د ما ته ډلګۍ مشر او قمندان ته چې دا معلومات نه وي چې د خوشحالۍ په وخت کې انسان څه کول غواړي څه باید وکوي شریعت څه ورته وایي قرآن څه ورته وایي نو د ما او د تیر نظام د خلکو ترمنځ بیا فرق څه شی شو عرض مې وکولو صرف په دې باندې چې په دعوه باندې کېږي الایمان لیس بتمني ولا بتحلي ایمان دعوه دا نه ده چې سړی صرف دعوه وکوي یا شکل صورت د مسلمان او د مؤمن او د مجاهد جوړ کړي ایمان هغه ته وایي چې ما وقر فی القلب وصدقه العمل چې د انسان په زړه کې استقرار پیدا کړي او عمل په عمل کې د هغې تصدیق وشي چې یقینا دا مجاهد ده یقینا دا مسلمان ده وروڼو موږ تاسو دا دومره قربانۍ د دې په خاطر باندې ورکړي چې امن راولو امان راولو امت مسلمه عزیزه کړو خپل هیوادوال عزیزه کړو د ظلم څخه یې راوباسو د خوف او ډار څخه یې راوباسو مجاهد چې یو منطقې ته ننوځي د ځان سره د امن پیغام وړي د هغې شکل د هغې صورت د هغې قواره باید داسې د هغې کړه وړه باید داسې چې منطقې ته داخلیږي مسلمانان خو لا پرېږده هغه کفار چې د مسلمانانو په منطقو کې اوسیږي هغوی د امن د خوشحالۍ د سوکالۍ احساس وکوي په آرام باندې خوب وکوي خو نو پرون موږ دا ثابته کړه چې په زرګونو مسلمانان مو د خوب څخه راپورته کړل په زرګونو ماشومان موږ تاسو وژړول په زرګونو خویندې موږ تاسو ورونه وارختام کړې په ژړام کړې خلک مو د خوبونو نه راپورته کړل ورونه تاسو معلومات شته چې د دې څومره جرم دی چې یو مسلمان بل مسلمان په رعب کې واچوي دا خو لا پرېږده ورونو ډزې خو ډېر غټ جرم دی چې انسان یې کوي نبی علیه السلام فرمایي من نظر الى مسلم نظرة يخيفه فيها بغیر حق اخافه الله یوم القیامه چا چې مسلمان ته صرف داسې یو نظر وکولو په داسې سترګو یې ورته وکتل په داسې یو شکل یې ورته وکتل داسې شکل یې جوړ کړو چې مسلمان ته د هغې نه وډار شو بغیر د حق نه یې هغه وډار کړو سترګې یې ورته رابرګې کړې قواره یې ورته عبوسا قمطري راونیوله او هغه مسلمان ته نه ویرېدلو اخافه الله یوم القیامه په ورځ د قیامت باندې به انتقاما د مسلمان د انتقام په خاطر به په ورځ د قیامت الله رب العزت د انسان نه دا انتقام اخلي چې په ورځ د قیامت به دا یې یروي په ډار او خوف کې به یې اچوي او ورونو تاسو ته معلومه ده چې د ورځ د قیامت ډار او خوف څه معنا لري نو چې صرف په سترګو باندې څوک ډارول دومره ګناه لري دومره عظیمه ګناه لري چې په ورځ د قیامت الله انتقام ترې نه اخلي نو هغه مسلمان هغه مجاهد چې د ده په ډزو باندې ماشوم راپورته کېږي په چغو باندې یو سپینګری د خوب نه راپورته کېږي یوه زنانه یوه خورکۍ یوه مورکۍ په دې خوف او په دې ډار کې ده ورونو منطقه جنګي منطقه ده په کلونو کلونو ورونو دلته جنګ تېر شوی ده د هر ډز سره ټول کلي د ټول کور د خلکو زړونه د خوف او ډار نه ډک شي ورونو ډوډۍ ته ناست خلک ډوډۍ پرېږدي د ډېره ډار او خوف نه په سترګو یې ګورو ورونو دا خو لا پرېږده بېګا مو په خپلو سترګو هغه مجاهدین چې مسلح مجاهدین دي په کلونو کلونو جنګېدلي دي هغوی د خوف او د ډار د وجې نه منډې راوهلي تر څو پورې دا معلوم کړي چې څه جنګ ده که څه کیسه ده نو چې یو مجاهد په دومره خوف او ډار کې واقع کېږي او په کورونو کې ناست مظلومان بېچارهګان چې په کلونو کلونو یې زما استاد د راتګ دپاره دعاګانې کړي چې دا به امان راولي د لنډغرو نه به مو خلاصوي د جنګونو نه به مو خلاصوي د هغې خوبونه موت ته حرام کړل د دې جواب به څوک ورکوي ورونو هر چا چې ډز کړی د خپل رب په دربار کې د توبې او د استغفار سجدې ولګوئ یعنې په رب مې د قسم وي چې الله رب العزت د دروغ و وعید چاته نه بیانوي نبي علیه السلام چې وفرمایي چې اخافه الله یوم القیامه په ورځ د قیامت به د دې مظلومانو هر څوک هم چې په یره او په خوف کې اچولي هغه سپین ږیری ده که ماشوم ده که زنانه ده که مردانه ده د دې ټولو انتقام به الله رب العزت درنه اخلي
او د هغې انتقام ورونو په دې دنیا کې هم درنه اخیستل کیږي. او که نه منه راځه ورونو ما او تا ته په قرآن کریم کې د خوشحالۍ مانځلو یو طریقه ښودل شوې ده او د غلط مانځنې یو مثال موږ تاسو ته الله رب العزت په قرآن کریم کې بیان کړی ده. دا د عبرت کتاب ده، دا د قصو کتاب نه ده. ورونو د بني اسرائیلو په باره کې الله رب العزت فرمایي کله چې د جبابرو وطن یې فتح کړو، بیت المقدس منطقه وه یا بله منطقه د فلسطین یو منطقه وه، کله چې په هغې جبابره یې له هغې څخه وویستل، فاتحین کله داخلېدل، نو هغه خلکو ته الله رب العزت د خپل د وخت د پیغمبر په ذریعه باندې دا پیغام ورکړو. ورونو د هغه وخت پیغمبر ته پیغام ورکول تر ورځ د قیامت پورې چې حکم یې منسوخ شوی نه وي، تر ورځ د قیامت پورې هغه حکم شرعي د ټول امت مسلمه دپاره دی. تر ورځ د قیامت پورې هغه حکم د خوشحالۍ د لمانځلو طریقه، د فتح په موقع باندې د خوشحالۍ د لمانځلو طریقه په قرآن په دې آیات کې الله رب العزت موږ تاسو ته وښودله. او څوک چې خلاف ورزي کوي د هغې وعید هم موږ ته الله را په ګوته کړو. الله رب العزت ورته وفرمایل ادخلوا الباب سجدا، ای فاتحینو فتح راوستونکو چې الله فتح درکړې، د الله په فضل و کرم باندې الله فتح درکړې وه. 3 هفتې نه 3 میاشتې نه یو څو ورځې مخکې حالت دې در په یاد کړه چې جومات په جومات باندې به ګرځېدلې، وظیفه به دې ټولوله، د شپې ځای دې نه درلودو، شپه به دې په یو ځای کې کوله، مونځ به دې په بل ځای کې کولو، په ځنګلونو باغونو کې پټېدلې. الله رب العزت دا فضل و کرم در باندې وکولو چې په خیال او په تصور کې دې هم دا نه و، الله قصرونو ته راورسولې. د دې لوی نعمت شکر ادا کولو طریقه دا ده چې په کومه موږ یې ادا کوو، د الله شکر ادا کړه. هغه خلکو ته الله رب العزت نجات هغه جبابرهونه ورکړو. الله رب العزت کله چې فتح ورنصیب کړه، الله ورته وفرمایل ادخلوا الباب سجدا، د سجدې په حالت کې داخل شئ. د سجدې نه مراد سر ټیټي داخل شئ، عاجز داخل شئ، د عاجزۍ په حالت کې داخل شئ او خپل سرونه ښکته کړئ. د مسلمانانو په مقابل کې خپل سرونه ښکته کړئ، بدماشي مه کوئ، خلک یاروئ مه، په رعب کې مه داخلېږئ، بلکې خاضعین سجدا راکعین په دغه شکل کې داخل شئ. وقولوا حطة، او کله چې داخلېږئ استغفار وایئ چې الله زموږ ګناهونه معاف کړئ. که په دغه لاره باندې د فتح په دې مسیر کې رانه بدماشي شوي، رانه تکبر شوي، استغفر الله وایه، بار بار یې وایه، ځکه د فتح په حالت کې په انسان کې جوش، تکبر او غرور راځي. انسان خپل ځان ته فکر نه وي، کله په مشي او په تګ او په راتګ کې ډېر په تبختر سره روان وي، ډېر د کبر او د غرور تګ کوي. د دې استغفار بار بار کوه. کله د انسان نه تیزه خبره کیږي، د بدماشۍ د زور خبره کیږي، قولوا حطة، قدم په قدم باندې وایه چې استغفر الله، قدم په قدم باندې وایه چې آیبون تایبون حامدون وایه. دغه احکام الله رب العزت موږ تاسو ته رالیږلي دي. سجده شکر وکوه، د سجده شکر په ذریعه باندې د الله رب العزت دا د فتح لوی نعمت ولمانځه او په شکرانه منځونه وکوه. د شکرانې لپاره صدقات ورکړه چې الله رب العزت در باندې دومره لوی نعمت وکولو. نو الله رب العزت هغوی ته فرمایلي د قرآن آیت ته ورځ د قیامت ما او تا دپاره دی چې په هر ځای کې فتح راځي، د فتح تا ته الله فتح درکوي، بل مسلمان ته الله فتح ورکوي، تا ته خبر را رسېږي. سجده په سجده باندې پرېږده، د الله شکر وباسه، د الله شکر ادا کړه، ذکر ووایه، حمد ووایه، صدقه وکوه، خیرات وکوه چې لله الحمد الله رب العزت فتح را کړه. خو هغه خلکو څه وکولو؟ الله رب العزت ورته وایي چې قولوا حطة، هغوی د استغفار په ځای باندې ملنډې شروع کړې، د استغفار د ویلو په ځای باندې ملنډې شروع کړې. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذي قیل لهم، نو هغه د استغفار لفظ یې په بل لفظ باندې د ملنډو د ټوکو په لفظ باندې بدل کړو، په بدماشۍ باندې بدل کړو هغه الفاظ. نو الله رب العزت څه ورته وکول؟ فانزلنا، الله رب العزت فرمایي چې موږ ورباندې نازل کو علی الذین ظلموا، په هغه کسانو باندې چې ظلم یې کړی و. ظلم چا کړی؟ هغه چې د سجدې حکم ورته شوی دی په ګډا باندې داخل شول، هغه چې د سجدې حکم ورته شوی و چې شکر په سجده باندې ولمانځه، د په ګډا او په نڅا او په بدماشۍ او په تبختر تګ باندې په قسم قسم د بدماشۍ رقم په مټو ښودلو باندې عرضاندام باندې داخل شو. هغه خلکو ظلم وکولو. دا ظلم دی. ظلم وایي دې ته چې د الله احکام تر پښو لاندې کړې. الله درته وایي چې د عاجزۍ په شکل کې داخل شه، ته د بدماشۍ په شکل کې داخلېږې. الله رب العزت درته وایي چې د سجدې په حالت کې داخل شه، ته د ډزو په حالت کې ډزې کوې، د ډزو په حالت کې داخلېږې. خلک مرعوبه کوې، خلک یاروې، خلک ډاروې، په ځای د دې چې د امن پیغام ورکړې خلکو ته د ډار او د خوف پیغام ورکوې. نو دغه کسان الذین ظلموا چې ظلم یې کړی و، الله رب العزت فرمایي فانزلنا، نو موږ د اسمان د طرف نه په دوی باندې عذاب را نازل کړو.
څنګه عذاب رجزا من السماء د اسمان د طرف نه طاعون ورباندې نه بما کانوا یفسقون په دې وجه باندې چې د الله د احکامو نه وتلو د الله حکم یې مات کړو. الله ورته وایي چې سجده باندې شکر ادا کړه، دی په ډزو باندې، دی په نڅا باندې، دی په ګډا باندې، دی په هر زندان باندې، په بدماشۍ باندې، د کبر او د غرور په خبرو باندې په دې باندې کوي. ورونو په دې فیسبوکونو کې مو ډېر لیدلي دي کله چې د فتح هغه خبرونه نشروي، هلته د کوم چې په فیسبوک یا په کمپیوټر کې جوړ شوي مټې دي، مټې دغسې 2 3 4 5 یې دا هم ورته راغه کړي. معنا دا ده چې د مټې په زور باندې مې ونیولو. ورونو دا فتح موږ د مټو په زور باندې راوستلې ده. پرونی حالت یې در په یاد کړه، اودس به دې په یو ځای کې کوله، قضای حاجت یې په بل ځای کې کولو، چا په جومات کې نه پرېښودلې، جومات در پسې بمبارېدلو، کور در پسې بمبارېدلو، خپل خپلوانو مور پلار دې کور نه ویستلی، خلکو د ډاره خپل کور کې ډوډۍ نه در کوله، نن په قصرونو کې داخل شوی، کروزین او مختلف قسم موټر ستا تر پښو لاندې دي، مختلف قسم خوراکونه ستا مخې ته دي، عوام ګناه در باندې راشیندي د خوشحالۍ نه، ته په مقابل کې دا ورکوې. دا حکم دی الله د الله رب العزت د دومره لوی نعمتونه ته په دې باندې لمانځې، په ډزو باندې لمانځې، ته په دې باندې نه پوهېږې چې څو جرمونه ته کوې. یو جرم دا دی چې د مسلمان د مجاهد نوم بدوې، بل جرم دی دا دی چې خلکو ته د امن په ځای باندې د خوف او د ډار پیغام ورکوې، بل جرم دی دا دی چې بیت المال خاورې کوې، بل جرم دا دی چې د خپلو مشرانو او امیرانو د حکم تعمیل نه کوې، بغاوت کوې، د هر یو ځان ته د فقه الجهاد مطابق داسې یو جرم دی چې جهاد هم پرې باطلېږي، شهادت هم پرې باطلېږي. که نه یې رجوع وکوئ، د علماو نه پوښتنه وکوئ. زه به یو څو مثالونه ورونو تاسو ته ووایم، یو څو مثالونه به یې د مثال په طور باندې نبي علیه السلام فرمایي الغزو غزوان، غزا په 2 قسمه ده، هر مجاهد نه ده، مجاهد په 2 قسمه ده، غزا په 2 قسمه ده، جهاد په 2 قسمه ده. یو هغه مجاهد ده من ابتغى وجه الله چې د الله په خاطر باندې جهاد کوي. ورونو څوک چې د الله په خاطر باندې جهاد کوي هغه د الله د شریعت اطاعت هم بیا کوي، قدم باندې د شریعت پوښتنه کوي، د علماو نه پوښتنه کوي، د مفتیانو نه پوښتنه کوي چې په دې موقع باندې باید څه وکوم، په دې لحظه کې زه باید کم قدم پورته کړم. واطاع الامام، د امام یعنی د خپل امیر د امیرانو اطاعت وکوه. ورونو یو غلطي در نه وشوه په تېرو ورځو کې یا به د هغې نه مخکې شوي امیرانو، ټولو امیرانو، که هغه د وړې سطحې که د لویې سطحې امیرانو، هغې ټولو پیغامونه نشر کړل چې دا ډزې کول اجازت نشته ده، په شریعت کې اجازت نشته، زموږ په نظام او پالیسي کې د دې اجازت نشته، بیت المال د دې اجازه نه ورکوي. دا حکم صریح دی، د دې د ویلو ضرورت نه و. ته یو مجاهد دی، ته باید په دې باندې پوه شې. وروسته د هغې نه هم بیا دا کار کول د دې خو معنا دا ده چې د خپل امیر اطاعت نه کوې. نو چې اطاعت نه کوې نو بیا د نبي علیه السلام خبره ته غوږ کېږده. نبي علیه السلام فرمایي ومن غزا ریاء و سمعة، چا چې جهاد او غزا د دې دپاره وکوله ریاء، د ریا دپاره، سمعة د دې دپاره چې خبرې نشر شي چې فلاني داسې ډزې وکولې، یو شرید یې پرې ووهلو، 2 شریده یې پرې ووهل او ګل یې ورباندې جوړ کړو، نه پوهېږم په هوا کې څه پرې وکولې، لوبې پرې وکولې، د کوترې لوبې په رسم مرمۍ وکولې. دې دپاره که چا کړی جهاد کوي او یا د دې وعصى الامام د خپل امیر بېطاعتي کوي، وافسد فی الارض په ځمکه کې فساد کوي، د دې نه غټ فساد به کم وي چې د بیت المال کې خیانت هم، د امیر بېطاعتي هم، د مسلمانانو مرعوب کول او په خوف کې اچول هم دا د فساد هغه منتها ده. چا چې دا وکولو لم یرجع بالکفاف، د هغه د جهاد نه هیڅ فایده پورته نه کړه، بلکې د وبال او د ګناه سره، د ګناه د پیټو سره به واپس خپل کور ته ګرځي. هغه جهاد چې یو ورځ یو ساعت پکې د دنیا او مافیها نه بهتر دی، یوه ورځ پکې تېرول د 15 کاله عبادت نه بهتره ده. هغه مجاهد چې دغسې کارونه کوي لم یرجع بالکفاف، هغه به د خپل ځان سره هیڅ اجر ثواب نه وړي، بلکې وبال جان، هغه ګناهونه چې کړي دي هغه ګناهونه پیټو سره به که مړ کېږي آخرت ته به یې ځان سره وړي، او که کور ته ځي د کور ته به یې د ځان سره ده د ګناهونو پیټه یې د ځان سره وړي. نو ورونو په دغه مناسبت باندې، ورونو د خوشحالۍ په مناسبت باندې چا چې دا کار کړی د خپل رب نه باید استغفار وکوئ. مخکې له دې چې تاسو سره په دې دنیا کې محاسبه وشي، د خپلو ځانونو سره محاسبه وکړئ. حاسبو قبل ان تحاسبو، مخکې له دې چې په ورځ د قیامت در سره محاسبه وشي، په دې دنیا کې خپل ځان محاسبې ته وړاندې کړئ، خپل امیرانو ته ځان وړاندې کړئ چې هر سزا تاسو ته درکوي چې باید سزا ووینئ ده چې دا ګناهونه هم دلته معاف شي. ورونو دا زه کوونکي ورونو عرض کوم چې د 3 لویو جرمونو مرتکب شوي دي دا کسان. په آینده کې هم چې څوک دا کار کوي د 3 لویو داسې جرمونو چې هر جرم ورته د جهاد د بطلان او د شهادت د بطلان والعیاذ بالله خطر پکې موجود ده. 3 لوی جرمونه پکې کېږي. یو جرم ورونو درته ووایي چې ومن عصى الامام، چا چې د امام یعنې خپل امیر بېطاعتي وکوله،
هغه مجاهد نه ده، هغه د دومې ډلې نه ده. دغه ډلې نه ده چې د هغې د جهاد هېڅ اجر و ثواب نشته. هغه یو جنګجو ده، یو ټوپکمار ده، یو ټپک سالار ده، هغه یو بې فرهنګه او بې ثقافته جنګجو انسان د مجاهد نه ورته ویل کېږي. نه به اجر و ثواب په دې دنیا کې د مجاهد واخلي او که مړ کېږي شهادت اجر و ثواب به له ځان سره نه وړي، ځکه چې دا د دومې ډلې نه ده. نبي علیه السلام په صراحت سره فرمایي چې لم یرجع بالکفر، هېڅ شی به له ځان سره نه وړي. که د دنیا نه رخصت شو آخرت طرف ته به تش لاس ځي، د ګناهونو پیټې به سربیره ورباندې باري، او که خپل کور طرف ته ځي هېڅ اجر ثواب له ځان سره نه وړي. دا د امام او د امیر اطاعت کول لکه څنګه چې ورونو موږ تاسو د مانځه فرایض، د روژې فرایض، د حج فرایض، د زکات فرایض لرو، جهاد هم داسې فرایض لري. یو د فرایضو څخه اطاعت د امام ده، اطاعت د امیر شرعي ده، د هغې اطاعت کول دا د فرایضو د جهاد نه دي. په جهاد کې چې فرع عبادت کې چې فرض ترک شي، رکن ترک شي، هغه باطلیږي، د هغې اجر ثواب بیا انسان ته نه میلاویږي. نو په جهاد کې چې اطاعت موجود نه وي، د امیر اطاعت موجود نه وي، نو هلته به په هغه ځای کې به په هغه عبادت کې به تا ته اجر ثواب نه میلاویږي. یو دا جرم دی ورونو. دوهم جرم ورونو د بیت المال سره خیانت کول دي. د بیت المال سره خیانت ورونو د ائمه اربعو د فقه الجهاد کتابونو ته رجوع وکوئ، ټولې په دې باندې تعریفوي چې خیانت په بیت المال کې، خیانت په غنیمت کې دې ته غلول ویل کېږي. ومن یغلل یأتی بما غل یوم القیامه، چا چې خیانت وکولو د خیانت به په ورځ د قیامت باندې راوړي له ځان سره. د الله حضور ته به په داسې حالت کې راځي چې دی به خائن وي، دی به خائن وي. په څنګه حالت کې به راځي؟ نبي علیه السلام په یو بل حدیث کې فرمایي، چا چې مفهوم دغه حدیث دا ده، د دغه آیات په تشریح کې دا راځي، د دې په شرحه کې دا راځي چې د غلول نه مراد دا ده چې چا خیانت کړی، د خیانت په پټه باندې خیانت کېږي. د خیانت د بدون د اجازت نه په بیت المال کې تصرف کې کېږي. چا چې خیانت کړی په ورځ د قیامت باندې به د هغه په شا کې په یو بیرغ لګېدلی، لویه جنډه به لګېدلي، بیرغ به لګېدلی، په هغې باندې به لیکلي هذه غدرة فلان، دا د فلان خیانت ده، د فلان خائن ده. د بیرغ به ورونو پیغمبران هم ګوري، صحابه کرام به هم ګوري. په حشر په میدان باندې چې څومره انسانان دي، د طالح دي که جنتیان دي او که غیر جنتیان دي، دا به ټول ګوري. غدرة فلان به لیکل شوي. بل ورسره دا د سزا په طور باندې دا په لاس کې نه ورکول کېږي دا بیرغ، بلکې دا به یې په کونټیو کې لګول کېږي چې د لرې کولو طاقت به یې هم نه لري. دا یو بله سزا د هغې دپاره ده. دا د چا دپاره ده؟ د هغه چا دپاره چا چې غلول کړی. غلول څه ته ویل کېږي ورونو؟ امام کفوي رحمه الله فرمایي، امام ذهبي رحمه الله فرمایي، امام نووي رحمه الله فرمایي، همدغه شانته زموږ ستاسو ائمه او زموږ ستاسو د مذهب معتبر کتاب تاسو ورپسې وګورئ ورونو چې په فقه الجهاد کې لیکل شوی دی، د امام محمد بن شیباني رحمه الله کتاب ده. په جامع صغیر جامع کبیر کې تاسو وګورئ، سیر صغیر او سیر کبیر کې تاسو وګورئ. غلول چې تعریفېږي، غلول دې ته ویل کېږي چې په بیت المال کې خیانت کول، د بیت المال داسې شی تصرف کول چې هغه ته دته د امیر د طرف نه د هغې اجازت نه وي شوی، د ده حق نه، ځکه د مشترک مال ده، دې ته خیانت ویل کېږي ورونو. نو پوهېږه چې هر چا ډز کړی ده، هر چا چې ډز کړی هغې خیانت کړی دی په مال د بیت المال کې. او بیت المال مال کې خیانت کول د مفسداتو د جهاد څخه دی، د مفسداتو د شهادت څخه دی. زه درته په مختصر ډول باندې یو حدیث وایم. د نبي علیه السلام په زمانه کې د خیبر په فتحه کې فاتحین، نبي علیه السلام فاتح د خپلو صحابه کرامو سره روان ده. یو کس، یو مجاهد ده چې د نبي علیه السلام خاص د هغې خادم هم و، د هغې په خدمت باندې لګیا و. یو ګمنام نامعلوم تیر او غشی راغله، هغه په مرۍ کې ولګېدلو. ټولو صحابه کرامو چغه کړه هنیئا له شهاده یا رسول الله، د الله رسول صلی الله علیه وسلم د دې کس د مجاهد شهادت مبارکي تا ته د مبارکي. نبي علیه السلام وما ینطق عن الهوا، نبي علیه السلام له ځانه خبره نه کوي. نبي علیه السلام ته مخکې له دې چې خلک ورته شهادت مبارکي ورکړي، د وحي په ذریعه باندې نبي علیه السلام ته خبر را رسېدلی و. نبي علیه السلام وفرمیل کله، هرګز دې نه مبارک ده شهادت، دا د سره شهادت نه ده. ولې؟ دا اوس ماته الله رب العزت وښودلو په جهنم په اور کې ماته الله را وښودلو چې د جهنم اور ته داخل شوی دی د برزخ په ژوند کې. ولې؟ لعباءة غلها، دغه څادر په وجه باندې چې ده د بیت المال څخه راخیستی دی بدون د اجازت نه، د بیت المال نه، د مال غنیمت څخه یې څادر راخیستی دی. د دې وجه نه د هغې شهادت د نبي علیه السلام په ګواهۍ باندې باطل شو، هغه جهنم ته لاړو په دې وجه باندې.
په دې موقع باندې صحابه کرامو کې یو صحابي د بوټانو تسمې راخیستې وې، د بوټانو تسمې بدون د اجازت نه راخیستې وې. نو نبي علیه السلام ته رالو، مخې ته یې کېښودل چې یا رسول الله ما دا 2 تسمې د بوټانو راخیستي. وروڼو د بوټانو د تسمې به څه حیثیت به لري، څه قیمت به لري. یو مجاهد چې ټول عمر یې جهاد کړی هغه په بیت المال کې د دوو تسمو د بوټانو د تسمو حق هم نه لري. اوس وروڼو موږ تاسو دا بار دغه خبره اورو وروڼو، خو دا خبره 1400 کاله مخکې د نبي علیه السلام په حضور کې نبي علیه السلام خپله د صحابهو په حضور کې دا مسله حل کړې ده. یو کس راغلو د بوټانو 2 تسمې راوړاندې کړې. دغه مجاهد د بیت المال د ټولو مسلمانانو حق دی، د مجاهد حق هم پکې ده، خو چون بدون د اجازت نه اخیستی، بدون بغیر اصولي طریقه او غیر قانوني طریقه باندې اخیستی، هغې ته اجازت نه دی ورکړل شوی. حال دا چې دی هم په دې مال کې شریک ده. نن هم وروڼو ډېر داسې مجاهدین وایي 20 کاله په غرونو کې ګرځېدلی ما یا 20 کاله وروسته زه د دې حق نه لرم چې یو مرمۍ ډز وکوم، 20 کاله وروسته زه دا حق نه لرم چې یو موټر واخلم ویې ګرځوم، 20 کاله وروسته زه دا حق نه لرم چې یو شاجور مرمۍ راواخلم. دا ټول حق لرې، خو د دې ټولو دپاره د وأتوا البیوت من ابوابها، هر کار چې کوې په هغه طریقه، په هغه اصولي، په هغه شرعي طریقه باندې ورته راشه. موټر دې په کار دی، د موټر به یو مسؤل موجود وي، مؤمنانو مسلمانانو امیر به ټاکلی، د هغې نه یې واخله. کلاشن دې په کار ده او مرمۍ دې په کار دی، په هغه طریقه باندې ورشه. دا حق نه لرې چې بدون د امیر د اجازې د هغې د علم څخه ته یو شی راپورته کړې، یو قلم راپورته کړې حتی د بیت المال نه. وروڼو د الله په قانون کې وروڼو بیا دا نشته. الله رب العزت کمیت ته نه ګوري، کیفیت ته ګوري. خیانت ده. که د بیت المال د مال نه د یو دانه تار، یو قلم چې هېڅ حیثیت نه لري، 5 روپۍ قیمت به لري، 15 افغانۍ به قیمت لري، دا دې راپورته کړو بدون د اجازت د امیر نه، وا د اخیستلو تصرف دې ورباندې وکولو، خپل کور ته دې ویوړو. او که د 1 لک 2 لکو زیرې کروزین د ځان سره واخیستلو، دا دواړه د الله په میزان کې د بطلان د شهادت دپاره، د بطلان د جهاد دپاره، د خیانت او د غلول دپاره دا دواړه کافي دي. یعنی هر شی کار څومره لوی شی پورته کړی هم غلول دی. په ورځ د قیامت باندې به د خاینینو په ډله کې ولاړې، او که یو وړوکی چرګ دې پټ کړه او یو هګۍ دې پټه کړه هم به په خاینینو کې واقع. وروڼه عرض کومه چې دوهم جرم دغه خلکو چې پرون دا کم کار کړی دی، دوهم جرم یې چې کړی هغه جرم دا ده چې د بیت المال سره خیانت کړی ده، د بیت المال مرمۍ مصرف کړي دي. تا ته معلومات شته دی او که نشته وروڼو؟ د میاشت مخکې به موږ مرمیو پسې ګرځېدلو نه، چندې به مو نه کولې، ځانونه به مو ذلیله کول، یو بل ته به مو لاس نیول، تاجرانو ته ورتلو، خلکو ته ورتلو، بیا به مرمۍ به په پیسو باندې رانیولې، یو مرمۍ به په 10 افغانۍ او په 20 افغانۍ باندې به یو مرمۍ راخیسته. او تا پرون وروڼو شاجورونه ورباندې راوه اسمان طرف ته د دې خوله لږ خو حساب کړه، دې ته لږ ضرب ورکړه چې دا 100 روپۍ تا مصرف کړې. څومره خیانت یې وکولو. د بوټانو په 2 تسمو باندې هغه صحابي 2 تسمې راوړې، د نبي علیه السلام مخې ته یې کېښودلې چې یا رسول الله د دې نه مې بري کړه. نبی علیه السلام دواړه تسمې راپورته کړې، نو صحابه کرامو ته یې داسې وروښودلې. دا صحابه کرامو ته یې نه دي ورښودلې ته نه، ما او تا ته ورځ د قیامت ټول امت ته یې دا وروښودل. نبي علیه السلام وفرمایل چې شراکن او شراکین من النار، دا دواړه تسمې که یوه تسمه د بوټ ده که 2 تسمې د بوټ دي، دا دواړه هم د جهنم ټوټه ده، دا دواړه هم د جهنم د دې مجاهد جهنم ته د بوتلو دپاره کفایت کوي. دا ما تا ته وایي، دا به نه وایي وروڼو چې ما مرمۍ 10 مرمۍ د 1 شاجور مې وال 2 شاجوره مې وال. بیت المال دی وروڼو، که یو کس پکې یو څادر او عباءه یا یو چپنه اخیسته وه، د هغه نبي علیه السلام وایي چې جهنم ته لاړو. بل کس د ځان سره 2 تسمې راخیستې، نبي علیه السلام وایي چې شراکن او شراکین من النار، دا هم د جهنم د اور د ټوټو څخه یوه ټوټه ده. نو وروڼو که چا یو شاجور وهلی دی او که چا یوه مرمۍ وهلې ده، خیانت دی ما عرض وکولو چې الله رب العزت یې داسې نه درپسې حسابوي چې تا لږ خیانت یې وکولو، که ډېر کمیت دې لږ، عدد دې لږ استعمال کړو، که ډېرې پیسې دې واخیستې، که لږ ډېر موټر دې خیانت کړل، که لږ خیانت دی. که د یو قلم په اندازه باندې هم وي په خاینینو کې انسان داخلیږي، د غلول په دایره کې راځي. په ورځ د قیامت باندې به د هغه خلکو په جمع کې راپورته کېږي، په ټولي کې راپورته کېږي چا چې خیانت کړی، والعیاذ بالله په کونټي کې باندې به بیرغ لګېدلی او دا به پرې لیکلي وي هذه غدرة فلان. نو دا بل جرم دی وروڼو چې موږ تاسو یې کوو. د بیت المال په مال کې خیانت کول، امیران په صراحت باندې درته وایي چې مرمۍ فایر کول د خوشحالۍ په مناسبت باندې وي که د غم په مناسبت باندې وي، اجازت نشته.
غیر له دې چې په محاربه کې استعمال کړي، غیر له دې چې په تدریب کې استعمال کړي، په بله هېڅ وجه باندې اجازه نه ورکوي. نو چې اجازه نه شوه، یو د امیر بېطاعتي پکې وکوله، دوهم جرم د دا وکولو چې خیانت د وکولو، غلول د وکولو. وروڼو تاسو وګورئ نبي علیه السلام په زمانه کې یو کس د مجاهدینو کې یو مجاهد وفات شو. څه ګوري وروڼو؟ د هغې چانټه ګوري، د هغې بکس په جعبه کې څه سامان پیدا شو د بیت المال. نبي علیه السلام ته چې خبر راورسېدو، نبي علیه السلام ورته وویل الا صلوا علی صاحبکم، زه د دې سړي جنازه نه کوم، زه د دې سړي جنازه نه کوم. نبي علیه السلام د جنازې نه انکار کړی. د چا؟ دغه چا چې د بیت المال سره خیانت کړی، د بیت المال مال یې ضایع کړی، د هغې نه د هغې د جنازې له لمونځ څخه نبي علیه السلام منع کړې ده. نبي علیه السلام خپله انکار کړی دی. نبي علیه السلام د هغې په جنازه نه دی درېدلی. وروڼو دا حکم صرف د هغې کس دپاره نه و، د ورځ د قیامت د امت مسلمات د نبي علیه السلام د امت څخه چې هر څوک په بیت المال کې خیانت کوي، د نبي علیه السلام نن زما ستا په حضور کې دلته وجود نه لري، نو حکم خو وجود لري. که نبي علیه السلام نن زما ستا په مجلس او زما ستا په د ژوند کې موجود وی او زما او ستا دغسې کار کړی وی، مړ شوي وی، نو زما او ستا جنازه به یې هم داسې نه کوله، د دې نه به یې هم داسې انکار کوله لکه د هغې نه چې انکار کړی. نو دا بل جرم دی وروڼو. دریم جرم وروڼو، په دې موقع باندې څوک چې د خوشحالۍ په مواقعو باندې ډزې کوي یا چا ډزې وکولې. دریم جرم وروڼو، یو لوی جرم دا ده چې مسلمانان یې مرعوب کړي دي، مسلمانان یې په رعب کې اچولي دي. مخکې مې درته عرض وکولو وروڼو چې مسلمان باندې سترګې راویستل، مسلمان ته قواره داسې جوړول چې هغه ترې نه وډار شي، ماشوم ترې وډار شي، زنانه ترې نه وډار شي او سپین ږیری ترې وډار شي، داسې یو قواره جوړول. دغه قواره جوړول نبي علیه السلام فرمایي من نظر الی مسلم نظرة یخیفه، صرف په نظر باندې داسې یو نظر ورته وګوري، سترګې ورته رابرګې کړي، تندی ورته راتریو کړي او هغه ترې نه وډار شي بغیر حق، بغیر له حق نه. یو خو به چا جرم کړی، قاضي ته به ورځي، هغه به تندی ورته تریو وي، پلار به خپل زوی ته به تندی تریو نیسي بغیر حق، چې حق ور باندې نه لري، صرف په نظر باندې. اخافه الله یوم القیامه. نبي علیه السلام فرمایي لا تروعوا مسلما، ای خلکو مسلمان په رعب کې ما چوئ، مسلمان مه یروئ، مسلمان زړه ته خوف و ډار مه ورغورځوئ. دا د نبي علیه السلام حکم ده. چا چې په ورځ د قیامت نبي علیه السلام فرمایي چې هر چا چې مسلمان ویرولو فإن روعة المسلم ظلم عظیم. ای خلکو مسلمانان په خوف و ډار کې ما چوئ. ولې؟ فإن روعة المسلم، ځکه چې د مسلمان یرول ظلم عظیم، دا د ټول نه لوی ظلم دی. نبي علیه السلام ورته ظلم عظیم ویلی دی. نو دا یو ظلم دی چې موږ تاسو یې کوو چې مسلمانان په خوف و ډار کې اچوو. دا خو لا پرېږده وروڼو چې په دغه سړو مرمیو باندې د دې مرمیو باندې څومره خلکو د کورونو شیشې ماتې شوي، په ورځ د قیامت درپسې لیکل شوي دي وروڼو. دا څومره مسلمانان به په دې باندې زخمیان شوي وي، په څومره کورونو کې به ویر وروڼو. د الله رب العزت میزان بل میزان ده. ما عرض وکول وروڼو، الله رب العزت په یو وړه خبره باندې غضب باندې راشي، وروڼو بیا د چا پروا نه کوي. تاسو وګورئ د بنو اسرائیلو قصه مې درته بیان کړه چې الله ورته وفرمیل چې کله د خوشحالۍ موقع ده فاتحین وایي سجدا داخل شئ، عاجز داخل شئ، د عاجزۍ په حالت کې هغوی د ګډا او نڅا په حالت کې داخل شول. نو الله رب العزت څه وکول؟ عذاب یې ورباندې رانازل کړو. دغه یو ګناه په وجه باندې په روایتونو کې راځي چې په 80,000 خلک یې په طاعون یې ورباندې داسې بیماري یې ورباندې ولګوله چې په څو ورځو کې، په یو روایت کې یو ورځ راځي، په بل روایت کې 3 ورځې راځي، په 3 ورځو کې 80,000 کسان ترې نه لاړل، هلاک شول، په هلاکت کې واچول. نو وروڼو دا خلک چې موږ نن مرعوبه کړي دي، یا د چا کورونه مو وران کړي دي، یا د خلکو دماغونه مو ور خراب کړي، د خلکو خوبونه مو الوزولي، په دغه په نیمه شپه باندې لاسونه یې درپسې پورته کړي او زما یقین دی چې پورته کړي وي. نو موږ خو دا دعا کوو چې لا تأخذنا بما فعل السفهاء منا. ای الله دا دعا درته کوو چې زموږ نه جاهلانو چې کم کار کړی یا الله د هغې په ګناه باندې موږ مه نیسه، موږ امت ور باندې مه نیسه، زموږ امیران ور باندې مه نیسه. رب مې د قسم که نن شپه د یو ماشوم کرا درته قبوله شي، د یو خور د مور د سپین ږیري کرا درته قبوله شي، نو وروڼه الله رب العزت بیا د چا پروا نه ډول ساتي. ویستبدل قوما غیرکم، الله رب العزت به دا ټول سب در باندې بدل کړي، لرې به دې کړي. وروڼه د سترګو زموږ ستاسو د سترګو حال دی په خپل ژوند کې مو ولیدل چې الله رب العزت پوره تحریکونه بدل کړل، لرې کړل هستۍ زمین څخه یې لرې کړل، لرې کړې د صحنې څخه یې وویستل، نور خلک یې په ځای باندې راوستل. الله ته ستا تبدیلین کوم مشکل کار نه ده.
نن خیرا چا درته وکړه نبي علیه السلام فرمایي د مظلوم د دعا او د الله ترمنځ هېڅ حجاب نشته. اتقوا دعوة المظلوم. د مظلوم کس، د مظلوم ماشوم، د مظلوم ښځې نارینهو د بددعایۍ څخه ویرېږئ. فانه لیس بینه وبین الله حجاب، چې د هغې د دعا او د الله ترمنځ کومه پرده نشته چې لاس یې درپسې پورته کړل په هغه وخت باندې د هغې دعا قبلیږي. د دعا د قبلېدلو نتیجه به دا وي چې الله مه کړه د الله عذاب به راباندې رانازل شي. د الله عذاب رانازلېدل ورونو انواع دي. دا نه ده چې ورونو ورځې تېرې شو په ما خو ولا اسمان راونه غورځېدو ولا کاڼي خو راباندې راونه ورېدل، نو مطمئنه اوسه ورونو د الله د ټولو نه لوی عذاب په ما او تا باندې او په دې امت باندې، په دې مجاهدینو باندې او په دې امارت اسلامي باندې لوی عذاب دا ده چې ما او تا به اسلامي نظام جوړولو کې ناکام شو، ما او تا په اسلامي نظام قایمولو کې ناکام شو، ما او تا د شهیدانو ارمانونو په پوره کولو کې ناکام شو. د ټولو نه لوی عذاب هم دا ده، د ټولو نه لوی سرټیټیډ ما ستا دپاره دا ده چې د 20 کاله موږ د کم طاغوت په خلاف باندې جنګېدلی یو، د کم نظام دعوې مو کړي هغه نظام موږ دلته قائم نه کړو. ورونو د نظام قایمول دا زما ستا دا په موټو باندې نه کېږي ورونو، دا په دماغونو باندې نه کېږي، دا په ټوپکو باندې نه کېږي. د الله توفیق چې در سره نه وي، د الله رب العزت توفیق چې در سره حال شامل نه وي، د الله هدایت چې نه وي، د الله نصرت او مدد چې نه وي، والله که د نظام جوړ کړو ورونو تاریخ ثابته کړې ده نظام به نشي جوړولی. نو ما تا دپاره به لوی عذاب دی چې په دې میدان کې ناکام کړو، په دې میدان کې وشرمېږو. دا چې 20 کاله په موږ پسې خلکو دا تبلیغات کول چې دا خلک نظام نشي جوړولی، د نظام د جوړولو نه دي، موږ یو د نظام جوړولو. عالم چې نظام جوړ نشي کړی، د شریعت په لاره باندې تلونکي کسان چې نظام جوړ نشي کړی، څوک به نظام جوړوي؟ خو وایم که نشي جوړولی په رب مې د قسم وي بل سبب یې نه وي، بل سبب یې نه وي. موږ سره نه د مسلکي خلکو کمی شته، نه د علماو کمی شته، او نه د رهبرانو کمی شته، نه د اخلاص کمی شته، دا هر څه موجود دي. خو د الله عذاب چې راځي په دغسې طریقو باندې راځي. تاسو ګورئ ورونو د احد په غزا کې یوه غلطي وشوه. یو څو صحابه کرام د امیر حکم یې ونه منلو، دغه تپې څخه راښکته شول او په مال غنیمت ټولولو باندې مصروف شول. هغه هم غلطي، داسې قصدي غلطي نه وه بلکې اجتهاد یې وکولو، خو د امیر بې اطاعتي پکې راغله. ورونو د ټول جنګ صحنه بدله شوه، مجاهدین فاتح مجاهدین په منډو باندې شول، مغلوب کافر غالب شو په مسلمانانو باندې د یو څو لحظاتو دپاره، او یا کسان په شهادت باندې ورسېدل. صحابه خپلو کې سره کېناستل، خپلو کې محاسبه سره شروع کړه، خپلو کې سره تفکر او فکر وکولو چې دا د کوم طرف نه د عذاب راباندې راغلو. موږ خو ګټلی میدان وو، کفار مو ځغلولي وو، څنګه واپس راباندې راغلل؟ الله رب العزت ورته په قرآن کریم کې آیات را نازل کړو، ذلک بما کسبت ایدیکم، دا ستاسو د خپلو لاسه هم په ځان باندې دا شکست راوستلو. ولې هم په خپله لاسه څه مو کړي دي؟ حکم د الله مو مات کړو، حکم د رسول صلی الله علیه وسلم مو مات کړو، حکم د امیر مو مات کړو. نو چې په یو حکم باندې ورونو صحنه د جنګ ټوله بدلیږي، صحنه د سیاست ټوله بدلیږي، نو دومره لوی جرمونه چې موږ تاسو مرتکب کیږو، د بددعایۍ د امیر بې اطاعتي یو طرف ته، په مال غنیمت او په مال بیت المال کې خیانت بل طرف ته، او د مسلمانانو مرعوبول بل طرف ته، د مسلمانانو بددعایي اخیستل بل طرف ته. نو د دومره لوی جرمونه چې موږ تاسو پسې شي، نو ورونو د ټولو نه لوی عذاب که په موږ تاسو را نازلیږي، هغه دا چې په نظام جوړولو کې به موږ تاسو خدای نخواسته ناکامه راځو، په خپلو کې به سره جنګېږو. نبي علیه السلام دعا غوښتې ده، نبي علیه السلام څه دعاګانې وغوښتې. نبي علیه السلام یو دعا نبي علیه السلام قبوله نه شوه. نبي علیه السلام دعا وکوله چې یا الله تبارک وتعالی زما امت په خپلو کې سره مه جنګوي. نبي علیه السلام دغه دعا قبوله نه شوه. نو ورونو علما د دې حدیث نه دا استنباط کوي چې د نبي علیه السلام د امت دپاره نبي علیه السلام دا دعا وکوله چې یا رسول الله زما امت د تېرو امتونو په شانتې مه په عذاب باندې له منځه مه وړه. الله رب العزت قبوله کړه. ورونو د امت به تر ورځ د قیامت پورې موجود وي. د ګناهونو په وجه باندې به داسې نه راځي چې ټول امت پناه شي، یو ولسوالي به له منځه ځي، یو ولایت به له منځه ځي، یو کلی به له منځه ځي په عذابونو باندې، کله په سیلاب باندې او کله په زلزلو باندې، خو ټول امت به له منځه نه ځي ځکه چې الله وعده ورکړې ده. خو یو دعا چې د نبي علیه السلام قبوله نه شوه، نبي علیه السلام وفرمایل چې الله تبارک وتعالی زما امت په خپل منځونو کې مه جنګوئ. الله رب العزت ورته دا دعا قبوله نه کړه. علما د دې نه استنباط دا کوي چې د دې امت دپاره چې کوم عذاب ده، کوم عذاب الله ورکوي، هغه په خپلو کې جنګېدل دي، په خپلو کې لاس او ګریوان کېدل دي. نو دغه عذاب د الله رب العزت زما ستا په سر باندې ولاړ ده. که د الله رب العزت مو ناراض کړو، د خلکو بددعایي مو واخیستله، د ټولو نه لوی عذاب زما ستا دپاره همدا وي چې خدای نخواسته بیا به کوڅه په کوڅه باندې جنګ وي، بیا به ولایت په ولایت باندې جنګ وي،
په نظام جوړولو کې به ناکام وو، په خپلو کې به مشتو ګریوان وو، شیطانان انسي جني به راته ګډېږي، هغوی به خوشحالۍ لمانځي او ما او تا به خپلې وینې سره تویوو. او که وایې چې نه دا کار نه کېږي، خو دا لږ مخکې ورونو دا څو کاله مخکې هغه هم مجاهدین وو، وم کول که وم ونه کول. کوڅه په کوڅه باندې دا کابل یو ځل مکمل وران شوی دی. 80% کابل چې وران شوی دی ورونو چا وران کړی دی؟ دغه مسلمانانو خپلو سره وران کړل، خپلو کې به یو بل سره ویشتل. د الله د طرف نه ورباندې عذاب و، همداسې ګناهونه مرتکب شوي وي، په بیت المال کې خیانتونه به شوي، د مظلومانو به دعا به ورپسې چې خپلو کې سره وجنګول. نو چې هغه خپلو کې سره جنګوي ما تا نشي جنګولی. د الله رب العزت یو رحمت ده چې زما او ستا د زړونو نه خدای ناخواسته د امیرانو دغه اطاعت چې اوس ما او تا زړونو کې الله رب العزت مستقر کړی دی، دغه اطاعت جذبه زما او ستا د زړه نه وباسي. نو وروڼو بیا په کوڅه په کوڅه باندې جنګي، ولسوالۍ په ولسوالۍ، ولایت په ولایت باندې به بیا جنګي. د الله په عذاب کې به بیا الله منځه ځو، مړه کېږو به. چې د شهادت دپاره راوتلي یو مردارېږو به خدای ناخواسته. چې د جنت په خاطر راوتلي یو دوزخ طرف ته به بیا روان وو. د څه په وجه؟ الله رب العزت ظلام للعبید، د خپلو بندګانو دپاره ظالم نه ده. انسان ما تا ته چې کم څه را رسېږي، کم عذاب را رسېږي، هغه د خپلو ګناهونو د وجې نه وي. عمر رضی الله تعالی عنه په زمانه کې به چې کله خلک د لرې لرې ځایونه حج او عمرې ته راتلل، نو عمر رضی الله تعالی عنه سنت طریقه د هغې طریقه او سنت یې دا و چې هغه خلک به یې راټولول، د خپل وطن پوښتنه به یې ترې نه کوله، د پوښتنه د جنګونو پوښتنه، د فتوحاتو پوښتنه به یې ترې نه کوله. نو وایي چې پوښتنه یې وکوله چې فلان منطقه کې ستاسو حال د دشمن سره څه ده، تقدم شته او که نه، مخکې ځئ او که نه، فتوحات مو جاري دی او که متوقف دی. نو چا ورته وویلې چې یا امیرالمؤمنین ډېر وخت کېږي چې فتوحات په فلاني بندر باندې یا په فلاني باډر باندې په فلاني مرز باندې زموږ فتوحات ولاړ دي، مخکې نه ځو. عمر رضی الله تعالی عنه نه د چا نه د سبب پوښتنه وکوله، هغه چې بصیرت ورسره موجود و، چې د قرآن او د سنت علم ورسره موجود و، چې تفقه ورسره موجود و، په ډېر صراحت سره یې قسم وکړو چې په رب مې د قسم چې په بیت المال کې مو خیانت شروع کړی ده. دا چې فتح نه راځي مخکې تګ نه کېږي، په رب مې د قسم چې په بیت المال کې خیانت شروع شوی ده. د خیانت به چا کړی؟ امیر به نه یې کړی، مامور به کړی، مامور به نه یې کړی، امیر به کړی. وروڼو دا د موږ تاسو امت جسد واحده، که یو کس یو مجاهد خیانت کوي، د همدغه یو مجاهد خیانت په وجه باندې په ما تا باندې هم عذاب راتلی شي. وروڼو نو وروڼه عرض کومه چې آخري خبره کومه چې دغه آخري جرم چې موږ او تاسو دا وکولو، د مجاهدینو دا جرم وکولو، وروڼو موږ د دې نه براعت حاصلوو، زموږ مشرانو د دې نه براعت حاصل کړو. د نن وروڼو د نن شپه د دغه ډزو په حالت کې د اسلامي امارت عمومي مسؤل، نظامي مسؤل، د ملا صاحب رحمه الله زوی مولوي صاحب یعقوب پیغام تاسو ټول مجاهدینو اورېدلی وروڼو چې په ډېره تونده لهجه باندې، په ډېره سخته لهجه باندې، او حق دی چې په همدغسې سخته لهجه باندې خبره وشي، هغې ټولو مجاهدینو ته یو تهدید امیز پیغام ورکړو چې دا کار چې چا کړی هېڅکله به دا کسان موږ ونه بخو، باید مجازات شي. د اخرنۍ خبره وروڼو کومه، اخرنۍ خبره دغه مجاهدینو ته چا چې دا غلطي کړې ده، کېدای شي جذبات به یې راپارېدلي، دوی به په ښه نیت باندې کړي، دوی به د اسلامي جذبې په اساس باندې دا کار کړی، خو په غلطه طریقه غلطه وي. نو وایم وروڼو دا خلک باید خپله سزا وګوري، ولو که صرف یو حضور، یو حاضرول، یو تندی ورته تریوول، ولو که تر دغه حده پورې هم وي. نو ټولو هغه مشرانو ته وایم، ټولو هغه قمندانانو ته وایم چې د دوی تر لاس لاندې چا کومو مجاهدینو دا کار کړی دی، محاسبه باید ورسره وکوئ. الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فتاسو کې هر یو کس هغه ډلګۍ مشر ده، که د 5 کسانو مشر ده، که د یو پوستې مشر ده، که د یو محاذ مشر ده، که د یو زون مشر ده، دغه ټول به په ورځ د قیامت به د یوه فایر پوښتنه به هم ترې نه کېږي که چېرته محاسبه د خپل مجاهد سره ونه کوي، او د هغه بددعایي محاسبه او دغه ظلم محاسبه به هم ورسره کېږي چې د مسلمانانو خوبونه یې تښتولي دي، د مظلومان یې په خوف کې اچولي، ماشومان یې په خوف کې اچولي، د دې ټولو محاسبه په ورځ د قیامت د امیر سره هم کېږي. وروڼو په دې باندې صرف نه ده چې په واټساپونو کې صرف دومره وایي چې والکانو غلي شئ، مه کوئ دا کار، نه ورپسې شه، په یو پسې شه، را پیدا یې کړه چې دا ډز چا کړی دی، کښېنوه دلته چې دا ډز دې ولې کړی، که جاهل یې پوه یې کړه، او که بدماشي کوي واخله ترې نه ده ټوپک. الله رب العزت چاته محتاج نه ده، نه امارت اسلامي چاته محتاج ده. ځوان به بله الله رب العزت پیدا کړي، مجاهد به بله الله رب العزت پیدا کړي. خو دا نه غواړي چې د مجاهد په وجه باندې زه ناکامېږم، زما امارت ناکامېږي، زما امت ناکامېږي، زما د شهید ارمانونه دلته د خاورو سره خاورې کېږي، زما مظلوم په اوښکو باندې سترګې د هغې لمدېږي، د هغې خوب نارامه کېږي، زما مور په کور کې بې خوبه کېږي. وروڼو دا کس نه غواړو، داسې کس
موږ مجاهدین یو ورونو، موږ بدماشان نه غواړو، موږ ظالمان نه غواړو. چا چې دا کار کړی دی ورونو، زه ټولو مجاهدینو ته وایم، دلګۍ مشرانو قمندانانو ته وایم چې په رب مې د قسم چې دا کسان را حاضر نه کړئ ولا رب به درنه خفه وي. په ورځ د قیامت باندې به نبي علیه السلام ته هم شرمېدلی، دغه شهیدانو ته به هم شرمېدلی. د دوی سره به دا محاسبه کوې. وبه ګورې ورونو، دا چا سره خپله معامله وکوه، د چا نه د دې پیسو حساب واخله، چې څومره مرمۍ ویشتلې د دې پیسې ورباندې بیت المال ته ده. که د چا نه ګوره دا چې سړي حالت ته وګوره، که چېرته د سړی بدماش وي، که د سړی سرزوری وي، نو ورونو ټوپک هم ترېنه واخله، بندیخانې ته یې هم واچوه، د دې توان هم ترېنه واخله. او که نه کم از کم یو نصیحت خو باید ورته وکوې، یو سرزنش خو باید ورته وکوې، یو څپېړه خو باید ووهې، یو توبه خو باید ورباندې وباسې، یو د خلک په مخ کې خو باید راپورته کړې چې تا دا جرم کړی. دومره خو باید په دې باندې پوه شي چې دا یو جرم دی چې په آینده کې دا یې ونه کوي. او د نورو خلکو دپاره باید عبرت سبب باید شي، د عبرت نښه باید نورو خلکو ته وګرځي. او که دا کار به ونه کولو، سبا ته بیا دغه کار وشولو، بیا موږ ته فتوحات الله رب العزت راکوي، سبا به یو بله فتح وي، سبا به د اسلامي نظام د جوړېدلو د اعلانېدلو موقع د خوشحالۍ موقع به وي. بله ورځ به ورونو د دې کال به پوره کېږي، په دې ورځ باندې موږ تاسو د کال به لمانځو، بیا به هم دغه ګډاوې نڅا وي، بیا به دغه خیانتونه وي. د دې حل دا ده ورونو، د مشرانو ته وایو که الله راضي کول غواړئ او خپل شهیدانو ارواح راضي کول غواړئ او د الله رب العزت د عذاب څخه ځان بچ کول غواړئ، د دې حل هم دا ده چې د خپلو کسانو چا چې فیرونه کړي دي ورونو، د فیرونه یې نه د ځمکې لاندې نه دي کړي او نه یې په هوا چېرته کړي دي. دا کسان زما ستا په پوستو کې ولاړو، زما ستا په وزارتونو مخې ته ولاړو، زما ستا تر څنګ ولاړو، دا ټولو سره باید محاسبه وشي، دا باید کېنول شي، د دوی نومونه باید ولیکل شي، د دوی نومونه باید تور لیست ته واچول شي چې په آینده کې داسې کار بیا ونه کوي. څوک چې د رخصتولو رخصت یې کړه، څوک چې د توبه ویستلی وي باید د امیرانو په مخ کې توبه وباسي، او څوک چې جرمانه کول غواړي د جرمانې لایقې جرمانه باید ترېنه واخلي، او څوک چې د بندیخانې لایقې باید بندیخانې ته یې واچوئ تر څو پورې رب درنه راضي شي. چې رب درنه راضي شو بیا د هېچ چا پروا موږ بیا نه کوو، بیا د هېچ چا د انتقاد پروا هم نه کوو، موږ خپل رب راضي کوو. خو که محاسبه مو ونه کوله، د محاسبې ټکی مو له منځه ویستلو، دا مراعات مو وکولو چې دا د فلانی کس ده، د 20 کاله جهاد کړی ده، مشر ده، دا کشر ده، که د دې مراعات مو وکولو ورونو د الله رب العزت جل جلاله د مقام څخه لوړ مقام موږ نه لرو. د الله په خاطر باندې د الله حضور خوشحاله کول غواړئ، نو ورونو دا کار به کوو چې د ټولو سره به محاسبه کوو. که دا کار ډلګۍ مشر کړی، که یو داسې مجاهد کړی چې 20 کاله یې قرباني ورکړي، که یو داسې مجاهد کړی چې استشهادي مجاهد هم وي، چار چا دا کړی جرم ده ورونو. د الله نافرماني د شریعت نافرماني ده. که هغه مشر کړي که کشر کړي، زموږ ستاسو شریعت د ممیزاتو نه یوه میزه دا ده چې فرق د جرم په معامله کې فرق د چا نه کوي، که امیر کړي که مامور کړي. نو اخري خبره دا کول غواړم چې دا ټول امیران باید خپل مجاهدینو که چا محاسبه شروع کړي جزاهم الله خیره، الله دې نور هم ورته برکت ورکړي. او که چا تر اوسه محاسبه نه شروع کړې، دې ټولو ته وایم چې د رب په خاطر، د رب د رضا کولو په خاطر باندې، دغه کراو په مقابل کې یو فولادي دیوال درولو په خاطر باندې، ځکه د مظلوم او د الله ترمنځ حجاب نشته، دا کار وکوئ چې الله رب العزت یو حجاب پیدا کړي. الله رب العزت د هغوی په دعاګانې زما ستا په حق کې قبول یې نه کړي، الله مه کړي د الله عذاب په ما ته باندې رانازل نه شي. نو محاسبه به کوو، محاسبه چې د چا سره کېږي هغه مجاهد باید په دې باندې خفه نه شي، باید په دې باندې خوشحاله شي چې لله الحمد چې داسې مشران لرم چې مخکې له دې نبي علیه السلام فرمایي حاسبو قبل ان تحاسبو، په دې دنیا کې محاسبه وکوئ، د ځانونو سره وکوئ، امیران دې د خپل مامورینو سره وکوئ، مخکې له دې چې په قبر کې در سره ملایکه بیا در سره محاسبه وکوي، چې بیا در باندې ترحم نه کوي، مخکې له دې چې په ورځ د قیامت در سره بیا محاسبه وشي چې یو طرف ته به دوزخ وي بل طرف ته به جنت وي. دغه مجاهد په دې باندې باید خوشحاله شي چې ما سره محاسبه وشوه، د صدق دل نه د زړه له کومې څخه دی توبه وباسي او خپل ځان دی د دې جرم اعتراف دی وکوي، ځان دغه عرضه کړي چې هر څه مې قبول دی، هغه به د امیر کار دی چې کله بیا ورباندې فیصله وکوله، د شریعت په رڼا کې ورباندې فیصله وشوه، بیا به ځان ورته تسلیموي، هغه به په وړین تندي باندې مني، یا به د جزې پزې به بیا نه کوي، یا به شکایت نه کوي، بیا به دا نه وایي چې زه یو مجاهد د 20 کالو مجاهد تر پرونه پورې هر قربانۍ ته تیار، نن د یو مرمۍ په وجه باندې زه له سب څخه ویستل کېږم. هو ورونو که دا جرم داسې هر هغه څوک چې سرټیټۍ نه کوي
د اسلام او د شریعت چوکاټ ته سرټیټۍ نه کوي، د امیرانو امرونو ته سرټیټۍ نه کوي ورونو. هغه 20 کاله نه که 40 کاله جهاد هم کړی، جهاد د الله دپاره کړی دی، څه د موږ دپاره نه دی کړی دی. موږ به هغه څه کوو په کوم باندې چې موږ مکلف یو. هغه مجاهد باید په دې باندې خوشحاله شي. هغه مجاهد چې چا ډزې کړي، ځانونه یې پټ کړي، په خپله باندې باید لاړ شي امیرانو ته ووایي. هغه تعداد د مرمۍ وکړي چې ما دومره مرمۍ فایر کړي دي، غلطي رانه شوې، ګناه رانه شوې ده، چاره سزا راکوئ، سزا راکړئ تر څو یې غاړه دلته خلاصه شي ورونو. تاسو پوهېږئ ورونو د صحابهو په دور کې یو چا د مال غنیمت څخه څه مال اخیستی و، وروسته د هغې نه چې مال تقسیم شو راغلو ورته امیر ته راغلو چې ما مال اخیستی دی. امیر ورته ویلي چې مسلمانانو مال زه چا ته ورکړم؟ مسلمانان خو ټیټو پراګنده لاړل ټول، دا مال زه نه درنه قبلوم. هغه لاړو، بل امیر راغلو، هغې امیر ته یې وروړو، هغې دا مال زه در سره نه قبلوم. بل امیر، بل تر 3 امیرانو پورې، تر 3 ورونو، تر ان د معاویه رضی الله تعالی عنه تر خلافته پورې هغه د بیت المال مال د پیټې په شکل، د ګناه د پیټې په شکل د ځان سره ګرځولو، هېڅ چا ترې نه قبلولو. دا د ځان سره ویسه په ورځ د قیامت به الله تعالی ته جواب ورکړه. نو ورونو نن هغه مجاهد چې د محاسبې نه ځان ساتي، د ځان پټوي په دروغو قسمونو باندې یا په دروغو یا په چلو په نایرنګ باندې، دا د په دې باندې پوه شي چې ځان سره د خیانت او د غلول او د ظلم پیټه د ځان سره وړي او الله رب العزت ته او د الله رب العزت ملایکو ته د حالت برزخ او د برزخ په ژوند کې ځان عرضه کوي، د هغې سزا ته ځان وروړي. نو نن د ګناه نه ځان پاک کړه. د ګناه نه ځان پاکولو طریقه دا ده، لاړ شه اول د الله رب العزت نه توبه وباسه، د شپې راپورته شه، خپلې اوښکې الله ته تویې کړه، لاړ شه په جومات په یو کونج کې کښېنه، د الله سره په خلوت وکوه او توبه وباسه چې الله ما نه ګناه شوې، د امیر بېطاعتي مې یوه کړې ده، فساد فی الارض مې بل کړی ده، مظلومان مې ځورولي، خیانت مې کړی، غلول مې کړی، یا الله ګناه مې وبخه، یا الله جهاد مې مه باطلوه، راتلونکی شهادت مې مه باطلوه. او الله اول د الله نه تو الله رب العزت په دربار کې توبه وباسه. بیا لاړ شه خپل مسؤل امیر مخکې کښېنه، وایه چې دومره مرمۍ مې مصرف کړي دي، دا ګناه مې کړې ده، آینده دپاره به زه دا ګناه نه کوم. د الله سره دا وعده وکوه، د خپل امیر سره دا وعده وکوه چې چېرته به هم د امر نه پرته، د محاربې شرعي محاربې نه پرته او د تیراندازي د تدریب نه پرته به چېرته هم د مسلمانانو مال په ډزو باندې، په ودونو کې، په خوشحالیو کې، په مناسبتونو باندې، په جشنونو کې به چېرته هم داسې توبه وباسه اول د الله په دربار کې، بیا لاړ شه خپل امیر ته ځان عرضه کړه. نو په دې باندې اکتفا کوو. الله رب العزت نه د الله رب العزت نه دا دعا کوو چې الله رب العزت په دغه ګناه باندې زموږ امت مسلمه نه نیسي، الله دې زموږ امارت په دې ګناه باندې نه نیسي، زموږ امیران دې الله په دې ګناه باندې نه نیسي. ای الله تبارک وتعالی ستا په اسماء او صفاتو ستانه دا سوال کوو یا الله چې کومو مجاهدینو دا غلطي کړې یا الله ټولو ته مغفرت وکوي. یا الله یا الله امیرانو ته دا توفیق ور نصیب کړي چې محاسبه وکوي د خپل مجاهدینو سره. یا الله تبارک وتعالی په جهل باندې که چا دا کار کړی یا الله ته دوی په ګناهونو باندې منیسه یا الله، د دوی په ګناهونو باندې یا الله موږ منیسه یا الله، زموږ امت او زموږ ملت او زموږ امارت یا الله د دې ګناهونو په وجه باندې د مشکلاتو د عذابونو څخه وساتې یا الله. یا الله تبارک وتعالی کوم مظلومان چې موږ تېره شپه یا د دې نه مخکې یا الله مرعوبه کړي، د هغوی خوبونه مو الوځولي، هغوی مو په مشکلاتو کې اخته کړي. یا الله تبارک وتعالی د هغوی به دعاګانې زموږ په حق کې مه قبلوه یا الله. الله تبارک وتعالی د هغوی ته اجر الثواب ورکړي د مظلومانو ته څوک هم چې مرعوب شوي دي. یا الله تبارک وتعالی د ملت زموږ څخه خوشحاله کړي. یا الله د ملت په زړونو کې زموږ مینه او محبت واچوي. یا الله د دې ملت او د امت خادمان موږ نه جوړ کړي. یا الله یا الله تبارک وتعالی د رحمت سبب مو د دوی دپاره وګرځوي، د سلامتیا او د امن او امان سبب هم د دوی دپاره وګرځوي. یا الله موږ نه د امن سفیران جوړ کړي. یا الله تبارک وتعالی زموږ په لاسونو باندې اسلامي نظام قائم کړي. یا الله یا الله زموږ په وینو زموږ په ککریو باندې اسلامي نظام قائم کړي. یا الله تبارک وتعالی توفیق دې زموږ مشرانو ته ورکړي چې داسې نمونه اسلامي نظام جوړ کړي چې د ټول امت بلکې د ټول بشریت دپاره د هدایت او د نجات سبب وګرځي. یا الله تبارک وتعالی زموږ اسلامي نظام زر تر زره قائم کړي. څوک هم چې دسیسې جوړوي که داخلیان دي که خارجیان دي، یا الله په خپل غضب باندې گرفتار کړي. یا الله یا الله په خپل قدرت باندې د هغې لاسونه د هغې جوارح زموږ نه منې کړي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین.